السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاستئ. په نن ویډیو کې یو ځل بیا د انلاین پیسو ګټلو یو داسې بهترین صرافي درپېژنم، یو داسې بهترین ویب سایټ درپېژنم چې تاسو په هغه کې پانګونه واچوئ نو تاسو ته به پرې ګټه هره ورځ درکوي. یعنې تاسو به هیڅ کار هم نه کوئ، تاسو په دې کې صرف بس یو څه پیسې واچوئ نو تاسو ته به پرې ګټه هره ورځ درکوي. یا تاسو ملګري ورته را دعوت کوئ تاسو ته ګټه درکوي. که چیرې تاسو زیات ملګري ورته را دعوت کړئ نو دا تاسو ته د میاشتې معاش هم درکوي. عین داسې یو ویب سایټ دی لکه EJIGPT. دا هم همداسې یو سایټ دی، خو دا EIT ګلوبل صرافي ده، هغه EJIGPT صرافي ده. دا هم همداسې کار کوي لکه د EJIGPT په شانتي. تاسو ته د میاشتې معاش هم درکوي او تاسو ملګري ورته را دعوت کوئ تاسو ته پیسې هم درکوي. که چیرې تاسو پانګونه پکې واچوئ نو تاسو ته د پانګونې مطابق ګټه تاسو ته درکوي. څومره پیسې چې تاسو پکې اچولې وي د هغو پیسو مطابق ګټه تاسو ته درکوي. نو که چیرې تاسو په دې صرافي کې اکاونټ جوړول غواړئ، په دې کې کار کول غواړئ نو دا ویډیو تر پای پورې وګورئ. نن به زه تاسو ته سټیپ بای سټیپ دا ټوله طریقه وښیم چې په دې کې به تاسو اکاونټ څنګه جوړوئ او دې ته به پیسې څنګه ورلېږئ او کار به څنګه پکې کوئ. نو نور مخ نه نیسم، راځئ چې کار شروع. نو د ټول نه مخکې به تاسو راشئ، په دې لینک باندې به کلیک وکړئ. لینک به تاسو ته کوم ځای میلاویږي، د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک میلاوي شي، په هغه لینک باندې کلیک وکړئ او لینک اوپن کړئ. که چیرې تاسو په ډسکرپشن کې لینک تاسو ته نشئ اوپن کولی نو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته زموږ د واتساپ ګروپ لینک میلاوي شي، په هغه لینک باندې کلیک وکړئ. یا د ټلګرام چینل لینک هم تاسو ته میلاوي شي، په هغه باندې کلیک وکړئ نو زموږ د واتساپ ګروپ کې هم دا لینک شته او په ټلګرام چینل کې هم لینک شته. که بیا هم تاسو نشوای کولی نو ماته میسج وکړئ. نو کله چې په لینک باندې کلیک وکړو، لینک مو اوپن کړو، د ټول نه مخکې به تاسو راسئ، په دې پورته خانه کې په دې خانه کې به تاسو یو نوم ورکړئ. هر نوم چې تاسو ورکوئ هغه نوم به تاسو ورکړئ، فل نوم به تاسو ورکړئ. په دې دومه خانه کې به تاسو یو جیمیل آیډي ورکړئ، دلته به تاسو یو ایمیل پکې ولیکئ. په دې ځای باندې به کلیک وکړئ، دلته به تاسو هیواد ورته انتخاب کړئ. په هر هیواد کې چې تاسو اوسیږئ هغه هیواد ورته انتخاب کړئ. یا په افغانستان کې اوسیږئ که پاکستان کې، په هر ځای کې چې تاسو اوسیږئ نو هغه هیواد به تاسو ورته انتخاب کړئ. په هر هیواد کې تاسو اوسیږئ. په دې څلورمه خانه کې به تاسو د موبایل نمبر ورکړئ، دلته به تاسو د موبایل نمبر ورکړئ. په دې ځای کې به تاسو د موبایل شمیره ولیکئ. په دې پنځمه خانه کې به تاسو یو یوزر نیم ورکړئ، ځان دپاره به تاسو یو یوزر نیم جوړ کړئ. یوزر نیم به تاسو څنګه جوړوئ هغه هم زه تاسو ته ښایم. په دې بله خانه کې، په دې شپږمه خانه کې، په دې ځای کې به تاسو یو پاسورډ ورته جوړ کړئ. پاسورډ به تاسو ورکړئ. کوم پاسورډ چې په دې لومړۍ خانه کې ولیکو، په دې دومه خانه کې هم تاسو همدغه پاسورډ په دې دومه خانه کې هم ولیکئ. رابسئ په ایګري باندې به کلیک وکړئ، په رجسټر باندې به کلیک ورته وکړئ، تاسو په دې اکاونټ کې رجسټر شئ. نو زه دا فارم ډکوم، یو څه لږ ویډیو سکیپ کوم، بیا تاسو ته طریقه ښایم. نو دا د ما هغه فارم ډک و، نو تاسو به هم داسې دا فارم به تاسو ټول ډک کړئ. د لومړۍ خانه کې به تاسو نوم ورکړئ، دومه خانه کې به تاسو جیمیل ورکړئ، په دې ځای باندې به کلیک وکړئ، هیواد به ورته انتخاب کړئ، په هر هیواد کې چې تاسو اوسیږئ. په دې څلورمه خانه کې به تاسو د موبایل نمبر ورکړئ. پنځمه خانه کې به تاسو یوزر نیم ورکړئ، یوزر نیم به داسې یوزر نیم ورکړئ لکه دا ما جوړ کړی. خپل نوم به ولیکئ، یو دوه درې عادته به پسې ولیکئ نمبر. بیا به راسئ، په دې اوله خانه کې به تاسو پاسورډ ورکړئ، هر پاسورډ تاسو ورکوئ. په دې دومه خانه کې به هم تاسو دا پاسورډ ورکړئ. پورته خانه کې چې تاسو هر پاسورډ وکړئ هغه پاسورډ به په دې ځای کې کنفرم کړئ، په دې ځای کې به هغه پاسورډ ورکړئ، یو شانتي پاسورډ دواړو خانو کې ولیکئ. رابسئ په دې هیګري، په دې باندې به کلیک وکړئ، دا به ټیک مارک کړئ، په راجستر باندې به کلیک وکړئ. په دې راجستر باندې به داسې کلیک وکړئ، لږ ځل به دلته انتظار ورته وکړئ. نو په دې کې به تاسو راجستر سئ. کله چې په دې کې تاسو راجستر سئ نو ټول نه مخکې به تاسو راسئ، په دې 3 ډاټ په دې باندې به کلیک وکړئ، په دې هغه شي نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې ځای باندې به تاسو کلیک اډ ټو هوم سکرین، په دې باندې به کلیک وکړئ. دا به تاسو ځان سره سکرین باندې اډ کړئ، ځکه چې تاسو بیا دې ته بیا لګین کیږئ نو تاسو ته به ویب سایټ تاسو به کروم براوزر یا هغه ته نه راځئ، په لینک باندې به کلیک نه کوئ، دا به تاسو ځان سره په سکرین باندې اډ کړئ. په دې اډ باندې به کلیک وکړئ، دا به تاسو سره په سکرین باندې اډ شي. په دې باندې به کلیک وکړئ، نو دا به تاسو سره په سکرین باندې اډ شي. رابسئ سکرین ته. نو کله چې تاسو دا په سکرین باندې اډ کړئ نو رابسئ دا سایټ به اوپن کړئ.
دلته لږ انتظار ورته کوو. په دې پورته خانه کې به تاسو یوزر نیم ورکړئ. هغه یوزر نیم به تاسو ورکړئ کوم چې تاسو ځان هلته راجستر کوئ، یوزر نیم ورته جوړ کړی وو، هغه یوزر نیم به تاسو دلته ولیکئ. په دې لاندې خانه کې به تاسو پاسورډ ولیکئ. کوم پاسورډ چې تاسو هلته ورکړی وو هغه پاسورډ به تاسو ورکړئ. نو کله چې مې یوزر نیم او پاسورډ ورکړو رابسې په لوګین باندې به کلیک وکړئ. تاسو به په دې کې لوګین شئ. نو کله چې تاسو په دې کې لاګین شواسې په دې کې اکاونټ راجستر کړو، اکاونټ پکې جوړ کړو، رابسې دلته به اوس تاسو پانګونه څنګه پکې اچوئ. رابسې په دې 3 لاین باندې به کلیک ورته وکړئ. دلته به په دې ځای باندې کلیک وکړئ. په دې فونډ منیجمنت په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو په دې آرټ فونډ په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې سیم کله کلیک وکړو لږ انتظار به دلته ورته وکړئ. نو کله چې په هارټ فونډ باندې کلیک وکړو نو تاسو سره به دا ادرس راښکاره شي. په دې کاپي لینک په دې غش باندې به کلیک وکړئ. دا لینک په تاسو کاپي کړئ. اوکې باندې به کلیک وکړئ. دا لینک په تاسو کاپي کړئ. کله چې دا لینک کاپي کړو لاړ به شئ ټرسټ والټ ته یا باینانس ته به لاړ شئ. دا ادرس به هلته پیسټ کړئ. تاسو به دلته یو څو پیسې راولېږئ. کمه پانګونه په دې کې تاسو $10 به تاسو په دې کې پانګونه کوئ. د $10 نه کمه پانګونه په دې کې نه کېږي. $10 به تاسو په دې کې پانګونه کوئ. $10 به تاسو دې ته رالګئ. که $10 نه تاسو زیات ورته رالګئ هغه ستاسو خوښه ده، خو $10 نه به کم په دې کې پانګونه نه کوئ. $10 به تاسو دې ته رالېږئ. نو دا ادرس به کاپي کړئ. په باینانس یا له ټرسټ والټ څخه به تاسو دې ته $10 راولېږئ. که تاسو ټرسټ والټ یا باینانس نه وي، تاسو سره پیسې نه وي، نو تاسو یو داسې ملګري ته ووایاستئ چې هغه سره آنلاین ډالر وي او تاسو ټرسټ والټ یا باینانس له هغه سره وي، نو تاسو ته به هغه پیسې ولېږي. تاسو په مقابل کې تاسو نقدي پیسې ورکړئ. نو کله چې په دې کې پانګونه وکړه نو تاسو به دې ته $10 راولګو. دا به داسې پرېښ کړئ نو تاسو به دلته $10 راښکاره شي. نو بیا به تاسو راشئ یا بېرته به راسئ شاته. بیا به راسئ په دې 3 لاین باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې ته پیسې راولېږلې نو بیا به 3 لاین باندې کلیک وکړئ. رابسئ په دې فونډینګ په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې فونډینګ باندې سم کله کلیک وکړو رابسئ په دې غش نشان په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې سم کله کلیک وکړو نو دلته به تاسو هر څومره $10 چې تاسو ورته رالېږلي هغه به تاسو دلته ورته ولیکئ. که $10 تاسو ورته رالېږلي 10 به ورته ولیکئ. کم 100 ورته رالېږلي 100 به ورته ولیکئ. کم 10 ورته رالېږلي 10 ورته هر څومره $10 تاسو ورته رالېږلي وي هغه به تاسو ورته ولیکئ. کم $10 ورته رالېږلي $10 به ورته ولیکئ. کم هر څو $10 ورته رالېږلي هغه به تاسو دلته ولیکئ او دا انویسټ په دې باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو $10 به په دې کې انویسټ سي. کله چې $10 په دې کې انویسټ شو په دې کې پانګونه وکړله نو تاسو ته هر ورځ د دې پیسو مطابق ګټه تاسو ته درکوي. تاسو به هیڅ کار هم په دې کې نه کوئ، بس تاسو صرف ورته کښینئ، بس تاسو ته د دې پیسو مطابق ګټه درکوي. هر څومره پیسې چې تاسو پکې اچولې دغه پیسو مطابق ګټه تاسو ته درکوي. او بل دا چې تاسو دا لینک کاپي کړئ، په دې کاپي باندې کلیک وکړئ، دا لینک کاپي کړئ او نورو ملګرو ته یې ولېږئ. په دې لینک باندې هر څوک راځي او تاسو په دې لینک باندې اکاونټ جوړوي نو تاسو ته د هغه ملګرو په سر باندې هم پیسې درکوي. یعنې تاسو ته 20% ګټه د ملګرو له لارې هم تاسو ته درکوي. تاسو دې ته ملګري را دعوت کړئ. او بل دا چې تاسو دې ته زیات ملګري را دعوت کړئ نو تاسو ته د میاشتې معاش هم درکوي. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو ضرور سره لایک کړئ یا چینل سبسکرایب کړئ.